ګرانو ملګرو، دا به تاسو حیران کړي. هغه څوک چې په ورځ کې 5 وخت لمونځ کوي مګر خدای هغه د دوزخ مستحق ګڼي او ټول لمونځونه یې په مخ کې اچوي. د موضوع د پوهېدو لپاره موږ د ویډیو تر پایه تعقیب کړئ. ګرانو ملګرو، 3 قسمه خلک دي چې د لمانځه سره سره بیا هم الله جل جلاله جهنم ته اچوي. لومړی هغه خلک چې لمونځ کوي خو زنا، غیبت او تهمت کوي. دوهم نمبر هغه خلک چې خپل مور او پلار ناراضوي، باید پاملرنه وکړي او درناوی وکړي مګر برعکس دوی ورسره بد چلند کوي. دریم نمبر هغه خلک دي چې خپل منځونه کوي خو له بله خوا د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی کوي او زموږ د ګران پیغمبر په اړه نامناسب کلمې وایي. دعا کوو چې لوی خدای موږ عبادتونه قبول کړي او د جهنم له اوره موږ وژغوري. آمین. که مو ویډیو خوښه شو نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.